السلام علیکم د خولې نه بدبوی ولې ځي کوم ته چې په میډیکل کې هالوټوسیس ویلی شي کله هم چې د انسان د خولې صفایي نه وي ټیک نو د هغې د وجې درومي دویمه دا چې کله هم د انسان کم غاښونه دي یا کمې جامې دي هغې ته څه بیماري لګېدلې وي یا په هغې کې خرابي راغلې وي نو د دې د وجې هم د بدبوی ځي درېیمه دا چې کله د انسان خوله خشکه شي او په ژبه باندې پوټه کې راځي نو د هغې د وجې هم د بدبوی ځي څلورمه دا چې کله انسان خو خوراک وکړي نو دغه خوراک بیا زموږ په خوله کې جراثیم دي کوم ته چې بکټریا ویلی شي او د دې زیاتوالی راشي بیا دا خو خوراک وخوري او هغه یو ګیس خارجوي کوم ته چې سلفر ویلی شي نو د دې د وجې هم دا بدبوی ځي پنځمه وجه دا ده چې کله هم د انسان په معده کې څه مسله راشي نو د هغې د وجې هم دا د خولې نه بدبوی ځي نو د دې ختمېدو دپاره د ټولو نه اول چې کومه د دې جوړېدلو وجه ده هغه وجه ختمولو سره سره د انسان د خولې نه بدبوی ختمیږي دویم دا چې تاسو 2 ټیمه برش کوئ یا تاسو مسواک کوئ دریم دا چې تاسو د خولې د صفایي دپاره متواش چې کوم راځي هغه تاسو استعمالوئ نو د دې سره هم ستاسو د خولې نه بدبویي ختمیږي دې نه علاوه که چېرې ستاسو په ذهن کې څه تپوس وي نو هغه تاسو په کمنټ کې کولی شئ او که چېرې ستاسو وجود ستړی او ستومانه وي او تکاوټ محسوسوي نو د هغې دپاره خالص علاجي تاسو زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ شکریه الحافظ